چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مور سره رخصتیږي او حضرت حلیمه سعدیه پیغمبر علیه السلام د ځان نه سره وړي، نو هغې مور دې بچي ته ګوري، د هغې پر زړه باندې د خاوند د فراق داغ دی او بیا بچی هم د مور څخه جلا کېږي، نو هغه مور دې بچي ته دعا کوي. تاسو ګورئ مور چې کله بچی جلا کېږي، د دې بچی د فراق او د جدایي د دې مور پر زړه باندې یو خاص کیفیت دی، او په دغه کیفیت کې چې مور کله بچی ته دعا وکړي، نو علماو لیکلي دي که مور په خپله د ګناهګارۍ د ګناه کبیرو عمل کوي، لیکن د دې بچي متعلق الله تعالی دعا داسې قبلوي لکه یو چاته چې الله تعالی ولایت کبرا ورکړی. چې کله پر تاریخ باندې نظر وکړي چې د مور په دعا باندې په وخت د جدایۍ کې بچان کم حال ته رسېدلی دي. حضرت اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام د هغې مور ته وایي بچی ولمبوه، بچی ښایسته کا، د بچی سترګې ورتورې کا، لیکن مور شکمنه ده، مور د خپل خاوند په امر باندې بچی لمبوي، د بچی سترګې توري او بچی ته ښایسته لباس ورستي او اغوندي او د خاوند سره رخصتي، خاوند وایي چې زه میلې لګیم، لیکن مور په بچی پسې د شاده خوا دعا کوي. د مور د دعا بس اثر دا دی چې بچی کله د کور څخه وځي اسماعیل دی، لیکن څه زمانه چې برته کور ته راځي اسماعیل ذبیح الله، الله تعالی هغه بچی کې د مور په دعا باندې د نبوت استعداد یې ښه دی. حضرت موسی علیه السلام باندې چې کله د فرعونیانو خطره وه چې هغې به هر نارینه بچی قتلاوی، مور 3 میاشتې په کور کې پټ کړی دی، لیکن اخر چې په دې باندې پوه سو چې نسي پټېدلی، نو بچی ته تابوت برابروي، په تابوت کې ځای ورته جوړوي او دا بچی په دې تابوت کې ږدي او سر پسې بندوي او تابوت دریای نیل ته ورحواله کوي، او چې په کوم وخت کې تابوت دریای نیل ته حواله کوي په مور په بچی پسې دعا کوي. او د مور چې کله د بچی متعلق دعا او در خوله راوځي، نو چې بچی کله رخصتېږي هغه موسی دی، لیکن چې واپس مور له برته مصر ته راځي هغه بچی بیا موسی کلیم الله دی چې د هغې سره الله تعالی کلام کوي او الله تعالی د خپلو خبرو دپاره د دې بچي انتخاب کوي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم مور په ډېرو دعاګانو کې رخصتوي، او چې کله د مور سره رخصتېږي نو محمد دی، لیکن واپس چې الله تعالی مکی ته راولي او مکی کې الله تعالی هغې کې د رسول الله استعداد پیدا کوي چې بیا محمد رسول الله دی. نن څومره کم نصیبه بچان چې هغې د مور د دعا څخه محروموي، هغې ته الله تعالی زندگی کې د یو نعمت په شکل باندې مور ورکړی او د کم نصیبه د خپلې بدعملۍ په خاطر د هغې مور د دعا څخه بد نصیبه د هغې څخه محروم او کم نصیبه پاته وي. زما په خدای قسم چې زما په عقیده کې دا ده چې په ډېرو بد نصیبیو کې د داسې بدسختري نه بد نصیبي نشته چې بچی د ځان دپاره د مور دعا پیدا نه کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی، یو صحابي پوښتنه ځینې کوي، ورته یې د الله رسوله قیامت کله راځي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته الله اعلم، الله تعالی په دې خبر دی چې قیامت کله راځي. ورته یې د الله رسوله یو علامه د قیامت خو راته وښیه چې علامه به څه وي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا نه ورته وایي چې کفر زیات سي بیا قیامت راځي، دا نه ورته وایي چې شرک زیات سي قیامت راځي، دا نه ورته وایي چې زنا زیاته سي قیامت راځي، دا نه ورته وایي چې قتل و غلا زیاته سي قیامت راځي، لیکن قیامت کله راځي؟ ورته یې هلته راځي چې کله بچی مور ته په تریو تندي باندې ګوري، ورته یې مورې زما دپاره دې ولې نفقه و ناشته نه ده برابره کړې. چې کله بچی مور ته د خادمې او د مینځي په نظر باندې ګوري، او بوډۍ مور ناسته ده او بچی ځوان دی او دی د دې تمه لري چې مور به ماته اوبه راواخلي، او دی د دې تمه لري چې مور به ماته بستره را اواره کړي. چې کله بچی و خپلې مور ته د مینځي په نظر باندې وګوري، د خادمې په نظر باندې وګوري، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د الله تعالی غضب په جوش کې راس، الله تعالی دې اسمان ته وایي چې بس ستا نور ضرورت نشته، لمر ته وایي ستا نور ضرورت نشته، سپوږمۍ ته وایي ځکه زه دا نظام د انسانانو دپاره چلوم
او چې کوم انسانان د مندو څخه خدمت غواړي دا انسانان نه دي، دا حیوانان دي، دا درندگان دي. الله تعالی ورته د دې درندگانو د پاره زه نظام نه چلوم. نو الله تعالی لمر هم رانسکور کړي، سپوږمۍ هم رانسکوره کړي، اسمان هم رانسکور کړي، بس دغه ورځ چې په دې ورځ باندې قیامت جوړی شي. نو ما درته ویله چې پیغمبر علیه صلات وسلام چې کله مور رخصتوي نو پیغمبر علیه صلات وسلام مور د خپلو دعاګانو په حصار کې رخصتوي چې په کومه ورځ باندې وځي نو په هغې ورځ باندې محمد دی، لیکن د مور د دعاګانو په برکت باندې هغې ته د رسول الله لقب